افغانستان او چین په واخان دهلیز کې پر همکاریو ټینګار وکړ. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. افغانستان او چین د واخان دهلیز او افغان ترانس په لویو پروژو کې پر همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت چارسمبالي سرپرست محمد عیسی ثاني په کابل کې د چین له شارزدافیر سره د واخان دهلیز او د افغان ترانس پروژې په اړه د خبرو اترو لپاره وکتل. محمد عیسی ثاني ویلي چې د وزارت د واخان دهلیز سروې کړي او د ډیزاین په اړه یې کار روان دی. دواړو خواو د واخان دهلیز او افغان ترانس پروژو پر تلپاتې همکاریو او بحثونو ټینګار وکړ. د ټولګټو چارو وزارت د رسنیزې خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې دواړو خواو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو، سوداګریزو ملکیتونو لیږد، د چین او افغانستان ترمنځ د زیربنایي پروژو او دوه اړخیزو همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی.